د ننګرهار شهیدانو او معلولینو چارو ریاست له لورې د HHRD موسسې په مالي مرسته 40 کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره شوه. د ننګرهار شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د شهدا او معلولینو امیر مولوي نزګل منصور وایي دا کسان د ویرانۍ پروسې له مخې ټاکلي چې د شهیدانو ورثه معلولین او بېوزله کسان پکې شامل دي. اقتصادي ځان بساینې په موخه باندې یو څه کراچۍ چې هغې باندې به دوی یو څه وسایل وي او هغه به خرڅوي. دغه بېوزله کسان مشخص شوي وو چې نن د شهدا او معلولینو ریاست کې د 100 نفرو ته دغه کراچۍ به انشاءالله توزیع کیږي او د دې لپاره چې دوی اقتصادي ځان بساینې ته ترتیب ورته برابر شي. د HHRD موسسې د پروګرامونو مسؤل ذبیح الله شیرزاد وایي په دغه کوچنیو کاروبارونو کې برقي سامان آلات، پلاستیکي چپلکې، پلاستیکي لوښي، وینځونکي توکي او سبزیجات شامل دي چې د یو تن د کاروبار لګښت 19,000 افغانۍ دی. په ټوله کې په دغه پروژې عموما لګښت چې دی هغه تقریبا $12,000 دی او د یو کورنۍ ته یو کس ته چې توزیع کیږي د کراچۍ د سروټره کراچۍ ترڅنګ د کوم اړین توکي چې دوی دي او د خرڅلاو لپاره چې کوم څه چې دوی په کاریږي هغه د 19,000 افغانۍ شوخات. خوشبختانه چې د جلال آباد ښار 10 تنو ته توزیع ترسره کیږي 10 تنه پاتې کیږي هغه به ان شاء الله په لنډو ورځو کې اچینو ولسوالۍ کې توزیع شي. حضرت نبی چې د وینځونکو توکو کاروبار ورته برابر شوی وای د کورنۍ سرپرستی ورته غاړې ده او له سره به وکولی شي خپل کورنۍ ته مړې حلال روزي وګټي. لدې مخکې مې په درونټه کې د سرک په سر جوارو کار کوه، جوار مې خرڅول او لږ کار سخت زیات هم و، ګرمي وه او دغه HHRD موسسې والا راغلل او زموږ حالات یې ولید. پلار مې وفات شوی ده او دغسې یو کار زمینه یې ماته برابره کړه چې په یو ځای کې ودرېږم او خپل حلال روزي وګټم. ولی الله چې د پلاستیکي چپلکو د پلور کاروبار ورته برابر شوی له اړوند ادارې د خوښۍ ترڅنګ غوښتنه کوي چې نور بېوزلو کسانو سره هم ورته مرستې وشي. نو دغه موسسې والا موږ سره همکاري وکوله، موږ هم بشنګ خرڅول په لاره باندې. نو دې نه د ډېره هغه کومه چې ماته د کار زمینه برابره کړله او انده کې هم دغسې نورو بېکاره خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د یادونې وړ ده چې د امارتي ادارو تر چتر لاندې بېلابېلو موسسو ګڼو بېوزلو کسانو ته د کاري زمینې برابرولو ترڅنګ ګڼ شمېر ځوانانو ته په بېلابېلو حرفو کې روزنه هم ورکړې ده.